عاشقم بر شکوهت بیفگن بود سنگ کوهت وطن عاشقم بر شکوهت بیفگن بود سنگ کوهت و من هر کجایی که باشم. درنه ده او خوږه ده کلمه د خپلواکۍ اوچته د خدای وساتي شمله د خپلواکۍ په ټول هېواد کې لمانځو دغه جشن د بریاو په سر مو د ګټلې ثمره د خپلواکۍ. سلامونه و نیکې هیلې قدرمنو ګلونو د افغانستان د خپلواکۍ سلمې کلیزې مبارکۍ ټولو افغانانو ورونو ته چې د هېواد په دننه دي او که د هېواد نه بهر دي د زړه له کومې ورته مبارکي وایم. هیلهمند یم چې روغ او جوړ به یاستئ. قدرمنو ګلونو دغه د سلمې کلیزې د خپلواکۍ ورځې لپاره چکر خپرونه په دې اونۍ کې ځانګړې شوې ده. غواړم چې د کابل ښار بېلابېلو سیمو ته په دغه ریکشه کې ورشم او دغه ریکشه چې تاسو ګورئ بس دا مې خاص د خپلواکۍ ورځې لپاره چمتو کړې ده چې په دې کې وګرځېږم او د هېوادوالو خوښۍ تاسو سره شریکې کړم ځکه چې دا هغه ورځ ده چې 100 کاله یا یوه پیړۍ مخکې غازي امان الله خان دغه ویاړ افغانانو ته وربښلی دی او موږ یې د برېټانیا څخه آزاد کړي یو. نو هیلهمند یم چې دغه ورځ نه تاسو هم لمانځنه وکړئ ځکه چې دا یو ملي ورځ ده. دا نه تنها د پښتنو پورې تاجکو پورې هزاره ورونو پورې تړلې ده بلکې دا یو ملي ورځ ده. راځئ چې دغه ورځ نه په سمه توګه لمانځنه وکړو او موږ او تاسې هر یو د غازي امان الله خان په څیر باندې یو وتل واوسیږو. چکر خپرونه دې اونۍ کې ځانګړې شوې ده د افغانستان د سلمې خپلواکۍ کلیزې په ویاړ. تاسو زموږ ملتیا وکړئ او د ځوانانو شعور او احساسات په کابل ښارونو او واټونو کې وګورئ. د خپلواکۍ د اسمان لمرې غازي امان الله شاه غازي امان الله په تارڼه د افغانانو انګړونه غازي امان الله. ګلونو بیا هم ستړي مه شئ تاسو ته ښه راغلاست وایم. خپلواکۍ مو ډېره ډېره مبارکه شه. بس وایي هر انسان که وغواړي چې بس خپلواکۍ ترلاسه کړي نو باید جدي واوسیږي او د خپل خپلواکۍ تصمیم باید ونیسي لکه څنګه چې غازي امان الله خان دغه پرېکړه وکړله او ویې غوښتل چې د برېټانیا نه د افغانستان خپلواکۍ ترلاسه کړي. نو واقعیت ماشومان ګورم ځوانان ګورم نن د کابل بېلابېلو سیمو ته به ځم او د ځوانانو خوښۍ او احساسات به ګورم چې خپلواکۍ ته څومره لیواله دي او دغه ورځ څنګه لمانځي. نو طبعا ډېری ځوانان راوتي دي په موټرونو باندې سټیکرونه لګوي د افغانستان بیرغ ځړوي. دا د افغانستان سره مینه ده د خپلواکۍ سره مینه ده. ماشومان ګورم څنګه استئ ښه استئ تاسو بیرغ وخوځوئ کامرې خواته ټول نارې کوي خپلواکۍ مو مبارک شه وایي خپلواکي ستا نوم څه دی ته ستړی مه شې. فرهاد مسکینیار مې نوم د سلام علیکم علیکم سلام مسکینیار صاحب خپلواکۍ دې مبارکه شه. افغانستان بیرغ دې بس په غاړه هم زړولی دی په مخ باندې ولې دی وهلی بس هغه هم د پسته کار ده بس پسته مې بیا له خیره وهلو. دلته څنګه ولاړ وې موټر باندې څه لګول؟ اوس مې دغه موټر باندې د امان الله خان او د اشرف غني صاحب ټاپې هم لګولې او دلته بیرغ هم بسته کول نو په دغو باندې اخته اوسې دغه اسناد کې تاسو راغلاست. ته ستړی مه شې ستاسو ښکلې نوم او ډېره ښکلې خولۍ دې پیدا کړې ده ماشومانو نه دې راغستې ده. الحمدلله ډېر حاجي عبدالله یم. خپلواکۍ دې مبارک شه. بس څومره خوشحاله خپلواکۍ؟ ډېر خوشحاله یم. خدای دې دا ورځ روزانه راولي همیشه دې دا ورځ خدای راولي. ډېر زیات خوشحاله یم. سیمو ته به د کابل ښار ځي او دا ورځ به څنګه لمانځي؟ بس ګرځو ټول ښار کې ګرځو د زو ارزان قیمت پلو د زو پارک ته ځو د زو دارالمان پلو انشاءالله غونډ ځایونه ګورو. وطن سره دې مینه ډېره زیاته ده خو څنګه دې په مخ باندې بیرغ نه دی اخیستی؟ مخ باندې بیرغ هم وکړو د خیر وخت نه دی پیدا شوی. وخت نه دی پیدا شوی؟ نه لګیا انشاءالله وکړو. کور ودان ستاسو په نظر د خپلواکۍ ورځ څومره مهمه ده د افغانانو لپاره؟ دا خو ډېره زیاته مهمه ده چې امان الله خان چې د دې ازادي اخیستې دا خو دې نه زیات هم باید تجلیل سي. دې نه زیات باید خلک جدي اوسي او دې نه زیات هم باید ډېر شور مشهور وي چې اصل کې معلوم سي دا څومره مهمه ورځ ده د خپلواکۍ ورځ. دا خو باید موږ او تاسې ټول هم دغه ورځ په ګډه سره ولمانځو. دا د یو تنه د پښتنو د تاجکو د هزارو نه ده بلکې د ټول افغانستان د ټولو افغانانو ده که نه. باید د دې ورځې نه لمانځنه وکړو. نو د خپلواکۍ په ورځې په ویاړ باندې شعر راته وایه زمزمه راته کوې کومه ښکلې ټوکه څه درنه واورو؟ والا نه کوم شعر نه کوم زمزمه خو نه کېږي والا خو نه کېږي خامخا به یو څه یې که نه یو شعر به م وایي یوه ښکلې زمزمه به کوي که څنګه ورته وایي یارې وایي هغه به م وایي که نه ستا نوم څه دی؟ عمرانه څومره خوشحاله یې نن؟ والا نن ډېر خوشحاله یو چې موږ دا ټاپې بیرغ کې دا شیان لګوو. دا په څو روپیو باندې لګوئ؟ دا جوړه 300 روپۍ ده. که زما غوندې پیسې چا سره نه وي بیا ورته مفتې لګوئ؟ او ولې نه لګوو دا خو
تاسو ټولو لپاره لګوم دا مونږ ته شیانه ټول بیرقي. خیر اوسې کور ودان مسکینیار صاحب څه به درنه اورو؟ بس یو شعر به ووایم. مهرباني ښه په داسې جذبه کې راته وایي. دا زمونږ زیبا وطن، دا په مونږ ګران وطن، په مونږ باندې ډېر ګران دی دا افغانستان. وای 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 تاسو چک وکړئ. ماشاءالله ماشاءالله. آها ته راشه که نه دلته راشه اصلي قسم اوس پیدا له تا نه به څه اورم کومه په تا باندې تا نه به څه اورم. ما خو هغه درته ویلې بس دی. هغې وویلې ته به لږه زمزمه راته وکړه. نه مې دی. تا سره څه شته؟ ما سره شته و. یوه ښکلې زمزمه راته وکړه. زمزمه خو مې نه. شعر راته ووایه. شعر در سره شته؟ شعر شته و. ووایه. منم پهلوان روز جنگ، نمیترسم از موش بقیلنگ او جنگ. ته راشه دا زنګ دا څه شی دی؟ ته ستړی مه شې. ستا نوم څه دی؟ عادل ناصر یم. عبدل ناصره نو بس که خپلواکي دې مبارک شه. دا څه دي؟ دا یو رقم پونګ سره دی. دا پوکه دا د خپلواکۍ ورځ ده. چک یې ورته وکړئ که نه؟ وای وای وای. آها ډېره کومه سندره در سره نشته لږه زمزمه؟ شعر نه والا. دې کې لږه سندره راته ووایه. دې کې ویل کېږي؟ نه دا خو نه کېږي، دا څه کېږي. ډېره زیاته مننه. کور ودان ښه وختونه. مسکینیار صاحب ښه چکر خوشحاله شولم. ډېره مننه وروره. بس تاسو ته ښه وخت. تاسو ټول کامرې خواته وګورئ په یو اواز به ټول غږ کوئ وایه که خپلواکي مې مبارک شه. ووایئ ګلونو ستړي مه شئ. ښه راغلاست. سلمه کلیزه یعنې یوه پیړۍ کېږي چې موږ او تاسو خپلواکي ترلاسه کړې ده. دغه خپلواکي بس اتل غازي امان الله خان افغانستان ته دغه ویاړ ور په برخه کړی دی. بیا هم مو کلیزه ډېره زیاته مبارک شه. دې سره چې ځوانان هلکان دغه ورځ په خوښۍ او په خوشحالیو سره لمانځي. ځینې زموږ او ستاسې خورګانې یا د دې په څنګ کې بس نجونې هم دغه ورځې ته ډېره زیاته لیوالتیا لري. راوځي د کابل ښار بېلابېلو واټونو ته په چکرونو بازي د خپلو کورنۍ سره د خپلو همزولو سره دغه ورځ په خوښۍ او په خوشحالۍ باندې لمانځي. یو ګرانه خورکۍ ګورم د خواته راغلم باګرامۍ خواته ما ولې د دې سیمې نه لیدنه وکړمه او دلته وګورم چې څنګه کلیزه او خپلواکۍ لمانځي او که نه. سلام ستړي مه شئ. ستاسو نوم؟ علیکم سلام. نوم مې ثنا ده او خپله د ارزاقیمه څخه راغلې یم چکر ته د خپلو ملګرو سره او د استقلال ورځې مبارکي د ټولو افغانانو ته وایم. انشاءالله چې د استقلال ورځ هره ورځ مو استقلال سه او ټولو ته خوشحالۍ غواړم. خدای دې وکړي چې ټول خوشحاله اوسي. مننه ثنا جانې. کور ودان دا راته ووایه چې دغې ورځې ته څومره زیاته لیواله وي او خپلواکۍ یعنې څه معنی بس دغه ورځ نه موږ او تاسو باید څنګه لمانځنه وکړو؟ زه خپله خپلواکي ته شخصا ډېره خوشحاله وم. همدې ته پته وم چې کله به رارسېږي. غواړم چې مشخص ووایم یعنې د اختر څخه یعنې د نوي کال څخه زه تر ټولو چې زه ډېره خوشحاله یم هغه د ازادي ورځ ده چې ډېره مې خوښېږي او دلته راوتې یم چې ملګرو سره چکر ووهم. او ازادي یعنې ازادي موږ خدای جل جلاله پیدا کړي یو ټول خپلواک پیدا کړي یو آزاده توګه. موږ باید همیشه هر څوک هر شی باید موږ له خپل ځان نه شروع کړو. که موږ یو شی خپل له ځان نه شروع نه کړو هېڅ څوک هم چې هغه نسي کولی. هر څه باید خپل ځان نه شروع کړو یو خپل خپلواک واوسو. ډېره زیاته مننه کوم. نورې همزولې دي ملګري دي هلته ناستې دي. چېرته پلان لرئ له خیره سره د افغانستان بیرغ ته دې څنګه په مخ باندې دې رسم کړی دی په لاس دې رسم کړی دی یا هلته مو ځړولی دی څه شته در سره او که نه؟ ما خو خپل ځان ښه کړی بس خلاص او نور ملګري هغو نه پوه نه مننه. کور ودان دا چې د خپلواکۍ ورځ ده او د دې جشن په خوښۍ او په خوشحالۍ سره لمانځو نو څه به موږ ته ډالۍ کې کومه زمزمه شعر لنډۍ څه به درنه اورو؟ شعر یو دو بیته شعر به هو بیته زه یم که درې څلور بیته شي او حسین لاله به هم ترېنه خوند واخلي موږ به هم ترېنه خوند واخلو او افغانان دم ګړی دیوان نه بهر تاسو ګوري هغې به هم خوشحاله شي. صحیح ده؟ نو څنګه یې وایې څه در سره شته؟
فعلا خو ما کاغذ کې نشته. ښه ورقه کې دې دا لنډۍ راغستې دي نن به په چکر کې دا لنډۍ او دا شعرونه وایه د خپلواکۍ. او د همدې له خاطره مې راوړې. بس مهرباني وکړه درنه یې وای ازادي تر پاچاهیه لا تیره که چې د بل تر حکم لاندې شي زندان شي. وای 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 زبردست زبردست. بل او زه افغان یم زما روح افغانستان دی. زه افغان یم زما روح افغانستان دی. بې له روحه څوک ژوند کولی نشي. او زما خوښ د ازادي نامو نښان دی. زما خوښ دی د ازادي نامو نښان دی. بېننګۍ زما ارواح منلی نشي. وای 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 ډېره زیاته مننه کوم. کور ودان دا د وطن احساس او دا مینه. کور ودان بیا هم خپلواکۍ دې ډېره زیاته مبارکه شه ستا او ستا د ټولو ملګرو چې هلته ناست دي. یوه ښکلې سندره راته هم ووایه چې د خپلواکۍ په ویاړ تاسو ته ډالۍ کړم. مننه خیر اوسې د جاوید امرخیل. ښکلې سندره ورته ډالۍ کوم. ښه وختونه بیا هم بس ځلانده واوسېږئ ثنا جانې او خپلواکۍ ورځ مبارکي درته وایم. مننه همشه ټول ته دې مبارک. ثنا خورکۍ وه چې بس د خپلو همزولو ملګرو سره راوتې ده غواړي چې خپلواکۍ ورځ په خوښۍ او په خوشحالۍ سره تېره کړي. نو هیله مند یم چې دغه ورځ تاسو هم ترېنه خوندونه واخلئ او که چېرته ناستې وتي بس واوسېږئ له چکر سره بېلابېلو سیمو ته ځمه او په چکر خپرونه کې به تاسو ته د هېوادوالو خوښۍ او احساسات درښیمه ځکه چې خپلواکۍ ده. بیا هم خپلواکۍ مبارکه شه. ښکلې سندره ګورو. د سندرې نه وروسته بېرته راوګرځېږئ. زه به رکشا کې کښېنم او وبه ګرځېږم ځوانان به پیدا کړم. د آزادۍ د اسمان مري و غازي امان الله شاه غازي امان الله تور کمیس دې د بخمل کمر بند د تلا تور کمیس دې د بخمل کمر بند د تلا و غازي امان الله و غازي امان الله شاه غازي امان الله و غازي امان الله شاه غازي امان الله و غازي امان نقشه کې کور د افغان جوړ شو غازي امان الله شاه غازي امان الله نقشه کې کور د افغان جوړ شو غازي امان الله شاه غازي امان الله سلطان پستی په دعا کې یادونه غازي امان الله غازي امان الله تور کمیس دې د بخمل کمر بند د تلا و غازي امان الله شاه غازي امان الله شاه غازي امان الله و غازي امان الله شاه غازي امان الله و غازي امان الله شرنگ دلا کتندر و غازی امان الله شاه غازی امان الله د تور شرنگ دلا کتندر و غازی امان الله شاه غازی امان الله په انګریز پریوتو په تخت بیرته زینا و غازی امان الله شاه غازی کمر بند د تلا و غازي امان
خپلواکۍ د اسمان مري و غازي امان الله شاه غازي امان الله د خپلواکۍ د اسمان مري و غازي امان الله شاه غازي امان الله پتارنا د افغانانو انګړونه غازي امان الله شاه غازي امان الله تور کمیس دې د بخمل کمر بند د تلا و غازي امان الله شاه غازي امان الله و غازي امان الله ګلونو ستړي مه شئ خپلواکۍ مو ډېره مبارک شه ښه راغلاست چکر ځانګړې خپرونه ده د کابل ښاریانو سره په بېلابېلو سیمو کې واقع چې نن ځوانان ډېر په مینې او محبت سره راوتي دي او دغه ورځ په خوښۍ سره لمانځي نو واقع چې د دې خوښۍ ګورم د دې احساسات ګورم نو دومره زیات خوشحالېږم چې د حد نه زیات هیله مند یم چې تاسو هم ترېنه خوندونه واخلئ ټول ستړي مه شئ خپلواکۍ مو مبارک شه بس ته ستړی مه شئ ستاسو ښکلی نوم او ډېر ښکلی اتڼ مو هم اچولی او د کومې سیمې نه راغلی دو خواته او خپلواکۍ ورځ یې څنګه پیل کړ خیر اوسې ځوانه زما نوم سید اکبر دی د اتمې عزیز سیمې نه راغلی یم او د خپلواکۍ په خوشحالۍ کې راوتي یو او زه ټولو افغانانو ته د خپلواکۍ خوشحالي وایم سلمه کلیزه مبارک شه ستا نوم هغه خو لاړو ته ستړی مه شې ستا نوم خیر زما نوم محبت دی لوګر څخه او څومره زیات خوشحاله بیخي زیات بې انتهایي زیات خوشحاله الله دې دغه کلیزه او نور دا زموږ په ملک کې د امن راولي د امن کلیزه لیکي ټولو ته خپلواکي مبارک دي پهلوانه ته ستړی مه شې ستا نوم څه دی او دا څه شی دی دا چې پوکی نوم مې عبیدالله دی لغمان ولایت یم دا بس پونګانۍ ده او په خوشحالۍ مې راخیستی ده په خوشحالۍ څومره زیات خوشحاله ولا بیخي زیات ډېر زیات خوشحاله یم نو په دا بیرغونه درته چا رسم کړي دا مې دې ملګري ماما زوی مې ده خپلواکۍ څومره باید مهمه وي د هر وطن لپاره د هر وطن فرد لپاره باید څنګه یې ولمانځي ولا داسې په اتڼونو باندې ولمانځي داسې باید راټول شي دغسې په میلو او جشنونو باندې باید ولمانځي ډېره زیاته مننه کور ودان ته راشئ که نه کومه خواته لاړلې دا چې د خپلواکۍ ورځ ده په خوښۍ او خوشحالۍ سره راوتي یاستئ او دا ورځ لمانځئ یوه ښکلې سندره شعر ته څه خو به ډالۍ کوې ولا داسې ډالۍ نه لرم نه داسې خو نه کېږي یو شی خو به تا نه به څه اورم
وای شونډې شربت که ماته راکړه زه د ازادۍ په لورې ځم تږی به شمه بس یوه ښکلې سندره به لږه راته زمزمه شي سندره خو مې څه وایم وګوره لږ زره فکر وکړه لږه سندره زمزمه شه چې د خپلواکۍ ورځ ده او ترېنه یو څه خوند واخلو یو ټپه به درته ووایم وایي ښکلي خو ډېر دي او ته خو ښکلی نه یې جانانه کښېنه په ډیګۍ کې د چا نیکه خو نه یې ښه ته به اوس راته قاري لږه زمزمه شي نه شم کولی زمزمه تا سره کوم څه شی نشته بس راشه دا به لږه سندره ووایي تاسې به چکچکې ورته کوئ صحیح ده ستا نوم څه دی زرین خانه بس خپلواکۍ دې مبارک شه څومره زیات ډېر خوشحاله یم بس کور دې ودان دا څه دی چې راغستی دی شپېلی دی دا به هم لږ زره ووهي او لږه زمزمه به راته وکړي صحیح ده مهرباني تاسې به چکچک کوئ شاته شئ سترګې او زړه مو ته یې د ژوند اوبو مو ته یې شکر نعمت یې زمونږ چې شته یو شته مو ته یې د مینې کورې زمونږ وطنه کورې زمونږ وطنه مورې زمونږ کورې زمونږ وطنه مورې زمونږ ډېره مننه ډېره بس مننه کور ودان عادل ہے نظر ایک ماہ جبی ایک نور نگی رب کی ربائی کیا ہے تباہی گردن زراہی گولی الہی افغان جلیبی معشوق فریبی خیال ہے تیرا دیوانہ بھائیوا بھائیوا بندوق دکھا کے ګلونو ستړي مه شئ ښه راغلاست سلامه کلیزه مو مبارک شه هیله مند یم چې چکر خپرونې تاسو تر دې دم پورې پوره خوندونه اخیستي وي احمدشاه بابا مینه کې چې بس ښکلي او ګلالي ماشومان او د دې په څنګ کې ځوانان سپین ږیري ټول راوتي دي بس دغه ورځ په خوښۍ او خوشحالۍ سره لمانځي ځکه چې د افغانستان خپلواکۍ ده نو بس ټول ته دې مبارک وي دوی دلته ولاړو دا بیرغونه یې اخیستل او ماشومان راغلل دلته بس را سره هم ګډون یې وکړو تو سره به خبرې اترې وکړم چې د دوی نوم څه دی سلام ستړي مه شئ افغانستان خپلواکي مو مبارک شه کامرې خواته تا دې مبارک شي سلیمه کلیزه د ټول افغانستان مبارک شي صافیه صاحب تا ته د افغانستان ټول هر وګړي ته په خارج او داخل کې ټولو ته دې مبارک نوم دی نوم یې ماما حضرت ننګرهاري وای ننګرهاري صاحب ته ستړی مه شئ افغانستان کلیزه دې مبارکه شه دغه سلامه خپلواکۍ کلیزه څنګه شکر ده الحمدلله ستاسو دې هم د مبارک ټول افغانستان ملت ته دې مبارک سلامه کلیزه مننه دلته د ښکلي او ګلالي ماشومان دي را سره حسین لاله دو سره به خبرې کوم سلام ستړی مه شئ ښې نوم دې څه دی حمیده که افغانستان خپلواکي دې مبارکه شه اوه وستا دې مبارکۍ وایه نه شي ویلی ته ستړی مه شې ستا نوم څه دی نقیبه د افغانستان خپلواکي دې مبارکه شه دا سلمه کلیزه خوشحاله څومره خوشحاله وطن سره دې مینه لرې نن کوم سیمو ته لاړې چکر دې ووهو ته ستړی مه شې بس په وطن باندې مین ځوان او واقع چې بس د غازي امان الله خان د غازي اتل عکس هم دلته ځړولی دی او مخ باندې د افغانستان بیرغ هم بس هغه کړی دی دو خواته دې مخ راته وکړه چې د مخ دې لږ زره په سم توګه وګورو نوم دې څه دی نوم مې ورور عبدالجبار اسحاقزی یم اسحاقزی صاحب دغه د افغانستان خپلواکي مبارکي درته وایم سلامه کومې سیمې نه راغلې احمدشاه بابا مینه کې دې ماشومان ته چکر ورکړو تا نوم ډېره مننه کوم وروره زه اوس رالم د ازازي پارک نه نو د ماشومان مې راویسته وس چکر ورکړم د ټولو افغانستان وګړو ته وایم چې ټولو دې مبارک سي ډېره زیاته مننه کور ودان ماما هجرت څه دې وکړل او څه پلان لرې بیرغونه خو واقع چې ډېر ښکلي دي تا څنګه دا وړوکی بیرغ وړوکی بیرغ خو مې دغه دپاره راواغېسته او دا غټ یو غټ بیرغ اخلم چې په دوکان مې راوځړوم دوکان هلته دوکان خو هم لرې ډېر ښکلی هو بلې ملې نه ولې نه نو نن به څه کوي اتڼ کوې سندرې وایې ملګرو سره په چکر ځې دا خپلواکي به څنګه لمانځې دا به انشاءالله د 12 بجو پورې خو په ځان باندې تطبیق کړې ده او چې دم راکې منډه وامه هم ځاځي پارک هم بل ځای له په غره باندې منډه وهي که په په آباده کې زما د غرونه ستړي شوي و بس دی او نور د جنګونو نه هم ستړي شوي و یو دوا وکړئ چې خدای زموږ او ستاسې په دې وطن کې سوله او ارام یو دوا وکړئ نو ته راته دا ووایه چې خپلواکي ته څومره زیات خوشحاله او دغه ورځ څومره مهمه ده د افغانانو لپاره ما له راکه زما په زړه کې ده چې زه څه ووایم درته د غازي امان الله خان په باره کې بس مهرباني وکړئ یو ښکلی شعر یو ښکلې سندره
لیدونکو ته مسافر ورونکو ته ډالۍ که ځکه چې خپلواکۍ ده او موږ به هم خوشحال شو. بیرغ دې څه کو؟ بیرغ دې لاس رانه لاړ واخیستو. زه خو سر ورکوم سنګر نه ورکوم. د غازي امان الله خان په باره کې به څه درته ویم، ځکه چې زموږ نیکه دی او موږ لمسیان یو. تاسو به لږ لږ لاسونه وهئ که نه؟ چکچکې به کوئ ورته ورځه. زه افغان یم زما روخ افغانستان دی، بې د روخ او څوک ژوندون نشي کولی. زما خوښ د ازادۍ نام و نشان دی او بې ننګي زما اروا نه دی منلیا. صحیح ده که نه؟ هله به غم د زړګي سوړ شي زما، چې ملي جشن هلته جوړ شي زما، چې د لیونیانو سره ورشمه زه د ترانو په لوستو سر شمه. هله به غږ کم چې اختر دی، په حال مې یو الله خبر دی. دا بې رحمي مې د افغان جوړوي، ما د سرپوش سربازان. افغانستان ژوندی دې وي افغانستان، زنده باد. ډېره زیاته مننه کوم. کوم بله سندره نور څه در سره نشته؟ بله بدله ویمه د وطن په باره کې د ماما اجرت په ویاړ. نوی موسم نوی بهار دی، سینو مې وسپړل ګلونه، رانه جدا د مینې یار دی، اوښې مې ځي لکه رودونه. کږې وږې شملې شوې ډېرې، په چا مې سترګې نه خوږېږي. زما د زړه لالیا چیرې، په چا مې سترګې نه خوږېږي. په کنډو ناس رالاغ یار دی، رو رو کوي اشارتونه، رانه جدا د مینې یار دی، اوښې مې ځي لکه رودونه. د غم سرود را لغږېږي، زه ملنګ جان غم ته پیدا یم، د غم سندرې نه خلاصېږي، زه ملنګ جان غم ته پیدا یم. ځوانانو لږ همت پکار دی، باخلۍ د ښځو پیغورونه، او رانه جدا د مینې یار دی، اوښې مې ځي. تل دې وي افغانستان. ژوندی دې وي افغانستان. ډېره زیاته مننه. کور ودان د افغانستان سلمه کلیزه دې ټولو افغانانو ته مبارک وي. مننه. کور ودان. خدای په امان ماما. صافیه صاحب مننه کوم. ژوندی مننه. خدای په امان. ټول لاسونه به کامرې ته خوځوئ او وایي به کلیزه مو مبارک شه. دربار ته پکړی دی لاسونه، امن غواړو یلو یا خدایا دغه مو ارمان دی. مونږ ستا دربار ته پکړی دی لاسونه، امن غواړو یلو یا خدایا دغه مو ارمان دی. له هر خوا نه د خوښۍ زیری راځي، نه غم مه کوه امن به راشي، خدای خو مهربان دی. مونږ ستا دربار ته پکړی دی لاسونه، امن غواړو یلو یا خدایا دغه مو ارمان دی. نو غم مه کوه امن به راشي، خدای خو مهربان دی. کب مړ چې بیا ملاله راشي خپل کور ته کېږدي ټوپک، غېږ ورکړي ورور ته کوچي له سنګره، او زه بږدم ورته په څڼو کې ګلونه. امن غواړو یلو یا خدایا دغه مو ارمان دی. له هرې خوا نه د خوښۍ زیری راځي، نه غم مه کوه امن به راشي، خدای خو مهربان دی. بیا به یو ځای شي دا قومونه
ته چې کړو پردي لاسونه ژوند سو لکه ژوند دی له خوشحالۍ نه خلک غاړې ورکوي نه غم مه کوه امن به راشي خدای خو مهربان دی موږ ستا دربار طلب کړي دي لاسونه امن غواړو یا لویه خدایه دغه مو ارمان دی نام قتلیږي نور مې پزړه دا نه ځایږي نشمه لیدلی په پښتنه خاوره دا دومره قیامتونه امن غواړو یا لویه خدایه دغه مو ارمان دی له هرې خوا نه د خوښۍ زیرې راځي نه غم مه کوه امن به راشي خدای خو مهربان دی ختمېدو دی نور نو پښتون وبېښېدو دی زیری به د سولې او سپینې کوترې تر الماسه پورې وړي نه غم مه کوه امن به راشي خدای خو مهربان دی موږ ستا دربار طلب کړي دي لاسونه امن غواړو یا لویه خدایه دغه مو ارمان دی له هرې خوا نه د خوښۍ زیرې راځي امن براشي خدای خو مهربان دی امن غواړو یا لویه خدایه دغه مو ارمان دی نو غم مه کوه امن براشي خدای خو مهربان دی ګلونو ستړي مه شئ ښه راغلاست د افغانستان د خپلواکۍ سلیمه کلیزه مو ډېره زیاته مبارک شه قدرمنو دوستانو دا سیزي ته راغلی یم چې دلته د افغانستان لوړ بیرغ ځړېدلی دی ځلیږي البته د وزیر محمد اکبر خان تپې ته راغلی یم چې ځوانان دلته راغلي دي په مینې او محبت سره غواړي دغه ورځ په خوښۍ سره ولمانځي او یو بل سره خوښۍ شریکې کړي ټول ستړي مه شئ د افغانستان سلمه کلیزه مو مبارک شه واقع چې دی وینم د وطن مینه ورسره ګورم د وطن احساس ورسره ګورم ډېر زیات خوشحالېږم نو په دې هیله باندې یم چې دغه ورځې نه تاسو هم لمانځنه وکړئ او مینه او محبت د یو بل سره شریک کړئ ځکه چې دا نه تنها د یو کس د یو وګړي لپاره ده بلکې د هغه ورځ ده چې په دې کې ټولو افغانانو قربانۍ ورکړې دي نو بس ته ستړی م شئ ستا نوم څه دی او د افغانستان دغه سلمه کلیزه د خپلواکۍ دې ډېره زیاته مبارک وي د کوم ځای نه راغلی د لویه بخښونکي څښتن طلب سپېڅلي نامه سلام تاسو ته او ټولو اورېدونکو د شمشاد او د خپلواکۍ سلمه کلیزه د زړه له کومې ټولو هېوادوالو ته مبارکي وایم او په دې هیله یم چې دغه خپلواکۍ تلپاتې خپلواکۍ او د تلپاتې افغانستان سوکاله افغانستان نوم دې راته ونه ویلې د کومې سیمې نه راغلی د وزیر محمد اکبر خان دغه تپې ته نوم یې جاوید ده جاوید افغان او زه فعلا د ارزان قیمت نه دلته راغلی افغان صاحب ډېر وروڼه هم دلته راغلي دي د نور سره به خبرې اترې وکړم سلام ستا نوم څه دی واقع چې دلته د شاه غازي امان الله خان عکس او د خواته خپل د ګران سمسور افغانستان بیرغ دې ته وایي مینه او احساس په مخ باندې خیر نه دی رسم کړی خو هغه دې وي ستا نوم څه دی بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم سعید دی او د کابل نه راغلی یم او دغه خپلواکي دې ټولو ته
مبارک وي. ټول ودان ډېره زیاته مننه ستا دې هم مبارک وي. ګران ګورمه چې په وطن باندې مین او د دې په څنګ کې خپلواکۍ باندې مین افغانستان بیرغ او دلته هم د سلمې خپلواکۍ کلیزې بیرغ او په مخ باندې هم نقاشي کړې. نوم دې څه دی؟ السلام علیکم. د افغانستان سلمه کلیزه د ټول افغانانو ته مبارک وي. زما نوم محب الله دی، د ارزان قیمت نه راغلی یم. د ارزان قیمت نه راغلی. تر دې دمه پورې د خپلواکۍ ورځ څنګه ولمانځله؟ څه احساس لري؟ الحمدلله ډېره ښایسته تېرېږي. الله دې وکړي چې ټول افغانستان کې امن راشي، صلح راشي. ټول افغانان لکه نن چې څنګه ګورو خوشحاله دي. الله دې ټول عمر همداسې خوشحال لري. تشکر. ماندن باشه. نام شما چی است و این روز آزادی برای شما هم مبارک باشه. 100مین روز استقلال. بسم الله الرحمن الرحیم. علی احمد هستم از شهر مزار شریف. روز استقلال برای تمام مردم افغانستان تبریک میگم، خصوصا به کسایی که از افغانستان به خارج از به کلشان مبارک. بگوین که چطور بود در مزار؟ اونجا هم مردم تجلیل کردن و خودت چقدر خوش هستی و این روز آزادی را باید چگونه تجلیل کنیم؟ این روز دیگه یک روز به یاد ماندنی است دیگه. این روز هر روز تکرار نمیشه دیگه. در مزار شریف هم زیاد آمادگی ها گرفته بودن. بازم ما خواستیم گفتیم بیا کابل بیاییم. گفتیم چقدر خوش شدی و چقدر لذت بردین که کابل آمدین این روز؟ این روز حاضر که آمدیم فعلا بسیار خوش هستیم. شکر. د افغانستان د بیلابیلو سیمو نه ګوټ ګوټ نوجوانان راغلي دي د خپلواکۍ د کلیزې لمانځلو لپاره. دا ګران ګورمه چې بس ډېره ښکلې لونګۍ هم په سر کړې ده، خو د افغانستان بیرغ ورسره نشته. نه پوهېږم ولې دلته یې نه ولې. خو خیر. سلام. ستا نوم؟ زما نوم جان آغا بارکزی. بارکزی صاحب ښه راغلاست. درته یم کابل ته په خیر راغلي. خپلواکۍ ورځ دې مبارک شه. د کوم سیمې نه راغلی؟ د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ نه راغلی یم. ښکلي او ښایسته هلمند نه. څه احساس لري هلته هلمند کې هلمندیانو هم دا ورځ ولمانځله؟ یا دلته دا ورځ نه لمانځل کېږي. هلته نه لمانځل کېږي. ولې؟ بس نه. دلته چې راغللې څومره زیات خوشحاله شولې؟ څه دې وکړل؟ څه شی ستا لپاره ډېر زیات په زړه پورې و په کابل؟ بس نو دغه م خوشحالي ده چې دا ټول افغانان بس د افغانستان بیرغ پسې ولاړ کړي وروره. دغه م خوشحالي ده. کور ودان دا لونګۍ دې خپله په سر باندې تړلې ده؟ کابل چېرته جوړ؟ کرایه مې په سر باندې تړلې. که کرایه ما ته نه راکړې؟ درکومه نو هلته سمه راوتړه. زه خو نه پوهېږم، مجبوره تېر راته وکړه. صحیح ده سمه. څومره رانجه مصرفې ورځ کې په سترګو باندې؟ بس په هفته کې 1 کیلو. ستا مصرف بیخي زیات دی. زه خاص تاوان یم. مصرف د خپلواکۍ ورځ نه ستا مصرف ډېر زیات دی. مننه. د هلمندیان چې ډېرې ښکلې سندرې اوري او ښایسته غرانۍ سندرې زمزمه کوي، ستا کومه سندره یاده ده راته ووایه؟ یا یاره مې حافظه مې ډېره کمزورې ده. څه دې خوړلي دي؟ بانجان. نور بانجان. خیر. تاسو کې څوک شته څوک راته شعر ووایي او ښکلې سندره راته ووایي؟ سندره لږ زمزمه کړي. ها لږه ډېره زمزمه که زړګیه ته لږ زره د خواته ودرېږه چې دا نور هم راشي. په ښکلي طرز کې راته لږه ډېره ووایه او په یو شرط یې ووایه چې دی لږ چکچک وکړي درته. صحیح ده؟ تاسو لږ چکچک وکړئ دې ځوان په بیا. سترګې د یار وژل کړي د یار، مینه خویله خوړل کړي د یار. سترګې د یار وژل کړي د یار، مینه خویله خوړل کړي د یار. هغه د زما اشنا راغی، وفا لري ځان رښتیا راغی. سترګې د یار وژل کړي د یار، مینه خویله خوړل کړي د یار. څنګه و هلمندی صاحب؟ خوند یې ترې واغوستو؟ وایي اوس مې را په یاد شو. نور چا سره شعر څه شی نشته دی؟ دې سره ها لاس یې اوچت کو وایي بلې صاحب زه حاضر یم. مکتوب دوره دې را په یاده کړله. استاد به غږ وکړو وایي چا کارخانګي نه ده راوړې لاس دې اوچت کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د خپلواکۍ په باره کې مې یو هغه دی شعر زما خپل دی وایم مې. وایي مېړانه د غازي امان الله باندې ویاړم، مېړانه د غازي امان الله باندې ویاړم، آزاد افغانستان تل په تا باندې ویاړم. نو څنګه به تورمخو ته په ټیټو سترګو ګورم، تورمخو ته په ټیټو سترګو ګورم، په توره باندې ویاړم، احمدشاه باندې ویاړم. وایي انګریز د کچنګیز د له مېړانې مې خبر ده، انګریز د له مېړانې مې خبر ده، تاریخ د مېړنو د په رښتیا باندې ویاړم. او دا خاوره د غازیانو هر بچی به یې غازي وي. زه هم ځکه مغرور یم په ادا باندې ویاړم. دا شعر ډېر دی خو لږ بیرالنډ کړم. وایي تاریخ د افغان لکه د ستورو کړو ځلانده،
تاریخ د افغان لکه د ستورو کړو ځلانده سعید زازی خو ځکه په پکتیا باندې زبردست ډېره زیاته مننه کور ودان دغه بیت یو ځلې بیا ووایه چې د ځوانانو ډېر زیات خوند کو تاریخ د افغان لکه د ستورو کړو ځلانده او سعید زازی خو تل په لوی پکتیا باندې زبردست د ټول افغانستان په ویاړ یو چکچک وکړئ مننه کور ودان وطن قلب من هستی من ګلونو له ملتیامو یوه دنیا مننه کوم او هیله مند یم چې دغې ځانګړې چکر خپرونې نه تاسو خوندونه اخیستي وي بیا هم د افغانستان د سلمې خپلواکۍ کلیزې مبارکي ټولو افغانانو ورونو ته چې د نړۍ په هر ګوټ کې دي د زړه له کومې نه وایم زه هم وګرځېدلم بېلابېلو ځایونو ته د کابل ښار ورغلم او دلته مې د ځوانانو خوښۍ او احساسات هغه چې د خپلواکۍ سره د وطن سره او د وطن باندې مین ځوانان و هغې سره مې خبرې اترې وکړلې او د دې پیغامونه مې تاسو ته در ورسول هیله مند یم چې تاسو هر یو د غازي امان الله خان غوندې یو اتل واوسېږئ او دې وطن ته دې غمځپلي او دردېدلي وطن ته دغسې خوښۍ ور په برخه کوي دا هغه ورځ ده چې 100 کاله د دغه ورځ نه مخکې بس ټولو افغانانو نه تنها یو کس دغه افغانستان ته خپلواکي ترلاسه کړله چې د برټانیې نه یې دغه خپلواکي ترلاسه کړې وه د یو سرلوړ او آباد افغانستان په هیله او هیله مند یم چې چکر خپرونې نه تاسو خوندونه اخیستي وي تر بلې خپرونې چې بیا زه دلسو صافی ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم په لوی او مهربانه خدای م سپارم بیا هم تل دې وي افغانستان ژوندی دې وي افغانستان ټولو تخنیکي همکارانو نه مې مننه کومه کامرې په برخه کې د حسین جان او د ایډیټ په برخه کې سباون مومنه تر بیا د خدای په امان